السلام علیکم مشرانو ملګرو ډاکټر محب الله مشوانی لږ ساعت مخکې ما یو دوه پوسټه وکړه دوه درې پوسټه مې وکړل نو زیاتو ملګرو سوالونه را لېږلي د پوزې د بندېدو په حوالې سره دا یو څو دغه و دا زما خپل ابزرویشن و اکثر ما د مریضان راځي هغو ټولو دا شکایت وي چې زمونږ پوزه بندېږي او د پوزې د بندېدو لپاره هغوی سرجري شوي وي خو چې کله موږ سرجري نه وروسته زه وګورم کیمره باندې وګورم یا داسې وګورم نو ټیک دا هډوکی ټیک کړی وي خو د هډوکي سره سره چې کومه مسله وي په پوزه کې هغه دا وي چې د پوزې کم ټربینیټس دي د پوزې کم هغه حصې دي چې د کومو د پردې کار صرف دا وي چې د پوزې کم کارونه چې دي فرضاً هوا ګرمول دي او د هوا پیوریفیکیشن د صفایي کول دي نو دا کم چې وایي چې اضافي غوښه ده پکې یا پالې دي دې ته ټربینیټ مونږ وایو نو هغې لرې کړي وي اوس نن سبا چې کوم دغه راغلی دی دا ماډرن ساینس دی یا کله نه چې انډوسکوپیک سرجري شروع شوي دي په پوزه کې په هغې کې د هغې بنیادي اصول چې دي کوم ته چې مونږ فیس سرجري وایو فیس سرجري کې څه کېږي هغې ته مونږ لکه وایو فانکشنل انډوسکوپیک ساینس سرجري دا فانکشنل لفظ چې دی مطلب دا دی چې د پوزې فانکشن چې دی د هغې هغه به موږ برقرار ساتو هغه به څنګه برقرار ساتو هغه حصې چې پخوا به د پوزې نه موږ په سرجریانو کې درې کولې اوس دا تقریبا څه ووایې 50 کاله خو وشو چې دا په ټوله دنیا کې دغه سرجریانې چې دي د ابسلیټ شوي بندي شوي دي اوس به موږ څنګه کوو په پوزه کې به ډېر لیمیټډ کار کوو مطلب کوم ځای کې چې هډوکی کوږ دی هغه هډوکی به درې کوو نور دا کم ټربینیټس چې دي دا کمې حصې دي دغه حصې به موږ نه درې کوو که تاسو اکثر ګورئ دا اوس نن سبا چې څوک هم د پوزې سرجري وکړي بیا وایي زما پوزه چې د اپریشن وروسته نوره هم خرابه شوه او د هغې مین وجه هم دا ده چې کومه سرجري کړي وي په هغې کې د ټربینیټ ویستي وي یا د پوزې هغه حصې ایستي وي چې کوم د پوزې کار کوي پردې ته ویستي وي نو چې څونه ستا سره فانکشنل ایریا کمیږي هغونه به د پوزې کار چې دی هغه به خرابېږي کمیږي به ټیک د عارضي طور شپږ میاشتو یو کال دوه پورې مریض ته ارام وي ساه واخلي لکه زه به نن تاسو ته وایم نن ما یو مریض وکته د هغې پوزه کې 2 سرجریانې شوي دي ټول ټربینیټس یې ویستي دي پوزه بالکل کلاو ده خو هغه وایي ما ته وایي بنده ده ما ته نه راځي ساه پکې دې ته وایي ایمټي نوز سنډروم چې کله هم ته پوزه مکمل هر څه تې وباسې ټربینیټ وباسې بیا پوزه کار نه کوي د هغې چې کوم د پیوریفیکیشن فلټریشن کار دی هغه کارونه نه کوي نو ځکه تاسو د اول خو کوشش دا وکئ داسې کوشش به ستاسو دا وي چې اول خپل الرجي وپېژنئ چې پوزه کې الرجي ده او کنه د پوزې هډوکی کوږ دی زه به تاسو داسې ووایم تقریبا د هر چا د پوزې هډوکی چې دی یا د نننۍ پرده چې ده هغه کږه وي خو د هرې پوزې مونږ سرجري نه کوو فرضاً ما له مریض راځي زه ترې هسټري اخلم نو په هسټري کې که ماته کله هم پیشنټ ووایي چې زما دا مسله د کال 2 نه شروع شوې دي مطلب دا دی چې د دې الرجي شروع شوې ولې که د پوزې د هډوکي د وجې نه وي نو بیا خو په کار ده د 19 کلنۍ نه وروسته د هغې پوزه بندېدل شروع شوې او داسې هسټري وي یو خو خپله هسټري باندې تاسو فوکس وکئ بل زیات مریضان چې نن سبا زه ګورم ټول راځي وایي یخنۍ کې زموږ پوزه بندېږي په یخنۍ کې د پوزې د بندېدو چې کوم وجه ده هغه الرجي ده او د الرجي مختلف الرجنز دي مطلب ځینې خلک د خوراکونو سره الرجي وي د چا د یخنۍ سره وي د چا د ګرمۍ سره وي د چا د ګلونو سره وي خپل الرجنز وپېژنئ او د هغې نه ځان ساتئ اوس د ژمي کې چې د کومو خلکو مسله ده وایي چې موږ په یخنۍ کې کله بهر وځو نو پوزه هم بندېږي یا پرنجي په موږ باندې لګي د هغې طریقه دا ده چې کله تاسو په یو کمره کې وي ګرمه کمره کې نو هلته ځان ګرم ساتئ بهر چې کله هم وځئ پوزه چې د هغه په یو مفلر باندې پټوئ نن سبا خو ماسک هم ضروري دی ماسک به هم لګولی د هغې باوجود هم پوزه پټوئ او کله چې د کم ګرمې کمرې نه بهر وځئ نو کوشش کوئ چې ګرمې کپړې م اغوستي وي اول لږ داسې د کور داسې لکه تاسو راوځئ بهر بالکني کې لږ ساعته ودرېږئ چې د هغه ټمپریچر هم لږ د باډي یخ شي فرضاً د ګرمې کمرې نه وتي وئ نو فوراً یخې هوا ته مه وځئ ولې چې موږ دا ټولې پښتانه چې تقریبا هایلینډر دي د غرونو په علاقې کې هلته یا ډېره یخني وي یا واوره وي نو ډایرکټ واورې ته مه وځئ او که وځئ نو ځانونه به ښه کور کوئ او ګریجولي مطلب اول په کور کې لږ شانتي یو 2-3 منټه ودرېږئ بیا د هغې نه وروسته یخنۍ طرف ته وځئ خپل الرجنز به وپېژنئ او کله چا دا هسټري وي ما ته لکه نن سبا کوم خلک راځي هسټري څنګه هسټري ده هسټري وي چې زما پوزه بندېږي
صحیح ده په یخنیانو کې بندېږي او بیا چې وګوري بلا شی پرسکرپشن ورسره وي انټي بایوټیک ورته لیکلي وي او هر قسم انټي بایوټیک یې خوړلی وي چې دونه تاسو پوهېږئ چې د یخنۍ نه ستاسو پوزه بندېږي یا مرۍ خرابېږي دې مطلب څه شو چې تاسو ته د دغه یخنۍ نه الرجي ده او اوس چې د ډبلیو ایچ او کوم کلاسیفیکیشن د هغې کې تقریبا تاسو چې ویل چې بل اوس ما ریپورټ وکړه 950 پورې الرجنز دي نو دومره ډېر الرجنز چې دي دې کې تاسو ټول نشئ پیژندلی او چې کم تاسو ته معلوم وي په خوراک کې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې ځینې خلکو ته په اے سی کې مسله وي د هغې کې لایف سټایل موډیفیکیشن وکړئ مطلب هغه الرجنز چې دي هغې ته ځان ډېر زیات مه مخامخ کوئ لږ شانتې په لایف سټایل کې موډیفیکیشن وکړئ ښه د دې نه علاوه چې کوم بله خبره دغه فوډ الرجي ده خلک دې د پوزې سرجري کړې ده وایي اوس هم چې زه فلانې خوراک وکړم بیا مې پوزه هم بندېږي او بیا خوراک کوم او د خوراک نه وروسته مې پوزه هم بنده شي او مرۍ خرابه شي انټي بایوټیک اخلم نه ټیک کېږم د دې مطلب دا دی چې دوی ته فوډ الرجي سینډروم دی نو دوی چې کوم خوراکونو نه ورته مسله وي په کار د هغه خوراکونو نه ځان وساتي صحیح شو بل یو خبره ما اکثر زما مخې له راځي ده خو خیر زموږ د ډاکټر ریلیونټ ده نننی چې نن سبا کوم پروټوکول دي د هغې مطابق خو د پوزې تشخیص چې دی هغه په معاینه باندې کېږي چې کله هم موږ پوزې ته وګورو موږ ته اندازه لګېږي چې په دې پوزه کې کومه مسله ده او په کوم سټیج کې موږ ته سټي سکین کول پکار دي اکثر مریضان راځي 2-3 سټي سکین ورته شوي دي نن یو پیشنټ راغی هغې ته سټي سکین شوی دی او بېرته ورته په راروانه یوه میاشت کې ورته 3 ایکس ریز هم شوي دي تیوریټیکلي موږ وایو چې یو سټي سکین چې دی نو هغه د 400 ایکس ریګانو برابر شواګانې دي مطلب دا موږ مریض ته په زور باندې کینسر ورکوو کوم ګایډلاینز دي یا زه کله په خپله باندې سټي سکین کوم چې کله سرجري پلان کوم موږ چې کوم پلان باندې به زم څه به کوم د هغې لپاره موږ استعمالو د دې لپاره موږ نه کوو چې مطلب د چا د پوزې هډوکی چې دی کوږ دی د هغې لپاره موږ د سټي سکین وکړو د تشخیص لپاره موږ سټي سکین نه کوو او که څوک در باندې په دویم دریم ځل باندې کوي نو بیا ښه دا ده چې ډاکټر چینج کوي ولې چې ډېر سټي سکین ستاسو د صحت دپاره هم نقصان دی کوشش به دا وکړئ چې کوم تاسو د پوزې سرجري کوئ یا د پوزې علاج کوئ اولنۍ خبره ما تاسو د الرجن وکړه الرجنز نه ځان ساتئ د ټولو نه اولنۍ خبره په الرجي کې پرهیز دی چې پرهیز هم نه وي کړي الرجي نه ښه کېږي ډېر پیشنټس ما له راله ایون پرون مې یو پیشنټ وکړه د سعودي نه چا رالیږلی او ډایرکټ تللی و دلته په NIH کې ویکسین شروع کړي وو ډایرکټ NIH ته تلل او ویکسین شروع کول د الرجي خپل مینجمنټ دی اولنۍ زه تاسو ته وایم پرهیز دی پکې دویم سټیج کې بیا موږ میډیسن ورکوو که پرهیز سره نه ښه کېږي مریض بیا میډیکیشن دی او بیا په دریم سټیج کې بیا که چېرته اناټامیکل ابنارملټي وي پوزې هډوکی کوږ وي یا بل سټرکچر اناملي وي د هغې لپاره بیا موږ سرجري کوو او که چېرته دا ټول کار ونکړي بیا موږ ځو دغه الرجي ویکسین سایډ ته نو کم خلک تاسو به اکثر هم کتلي وي زه چې څونه مریضانو نه هسټري اخلم هغو خامخا چېرته نه چېرته د الرجي ویکسین اخیستې وي کوم چې اصولا صحیح خبره نه ده نو تاسو کوشش وکړئ چې اول خپل الرجنز وپېژنئ او دغه الرجن نه تاسو پرهیز وکړئ په هغې کې د ټولو نه مهم چې دي 2 شیونه دي یو ته موږ وایو مایکرو انوایرمنټ بل ته وایو میکرو انوایرمنټ مایکرو انوایرمنټ څه دي کوم شیونه چې ستاسو د ذات متعلق دي فرضاً تاسو یې کنټرولولی شئ په هغې کې څه دي په کور کې چې کله ډسټنګ کېږي جارو کېږي هغې نه پوزه پټوئ په هغه دوران کې کم شیونه چې د انیمل اوریجن دي مطلب مالوچ شو د دې نه علاوه د وړۍ نه جوړ شوي پکول دی واسکټ دی یا څادر دی چې د کومو خلکو الرجي وي هغه دې نه استعمالوي کوم چې سنتھیټک فایبرز وي پالیتین وغیره دغې نه چې کوم کپړې جوړې شوي بنینونه جوړ شوي هغه دې استعمالوي او د مالوچو بلستن یا د مالوچو نور جوړ شوي شي نه دي هغو نه د ځان ساتي خوراکونه به خپل وپېژنئ چې کوم خوراک ستاسو مرۍ خرابوي پرنجې در باندې لګوي پوز هم بندوي یا د پوزې سیکریشن زیاتوي هغه خوراکونه پرهیز کوئ ولې چې نن سبا خو ډېر زیات خوراکونه دي نو د هغې په ځای باندې متبادل خوراکونه کوئ میکرو انوایرمنټ چې دی نو هغه بیا د ګورمنټ ریلیونټ دي مطلب په کوم ځای کې چې زموږ پولوشن انډیکس کنټرولول شو یا ځنګل کرل شو ونې بوټي کرل شو د ځنګلو حفاظت شو د گاړو چې کوم دغه کې د هغې نه کوم لوګی خیږي د هغې ټیسټونه کول دا بیا د ګورمنټ ریلیونټ خبرې دي کوم چې ستاسو د ذات سره متعلق دي په هغې کې پرهیزونه کوئ
او دا د دې حل لاره ده. داسې مریضان هم شته چې هغو 2 3 4 ځله هر څومره سرجریانې وکړي، سرجریانې د الرجي حل نه دی. زما د دې ټولو خبرو مقصد دا دی چې خپل الرجن وپېژنئ او د هغو نه پرهیز وکړئ، او چې څو پورې د الرجنز نه پرهیز نه وي کړي، سرجریانې به هم درته کېږي، میډیکسن به هم اخلئ، انټي بایوټیک به هم اخلئ، او د هغې نتیجه چې د هغه به بالکل صفر وي. مننه، خوشحاله آباد اوسئ.